زمونږ د نن دریم درس دی vocabulary. راسئ زده کړئ د امریکن انګلیش فایل کتاب vocabulary. زمونږ نن دریم درس دی هغه دی vocabulary لغاتونه. دلته به مونږ زده کوو نمبرز شمیرې حساب او تاسو وګورئ look what are the numbers. تاسو وګورئ چې شمیرې څه دي. بیا مونږ ته وایي تاسو 114 صفحې ته ولاړ شئ د بانک یعنې د وکابلري و اړخ ته وکابلري بانک د وکابلري و بانک ته د وکابلري و اړخ ته هلته تاسو زده کړئ نمبرز شمیرې days of the week ورځې د اونۍ او do part عملي حصه. نو اوس مونږ ځو دوستانو 114 صفحې ته. دلته به تاسو ورته ولیکئ دلته دوستانو ورته ولیکئ 114. دا دی دوستانو مونږ 114 صفحې ته رالو. دلته مونږ زده کوو نمبرز. دا مونږ په ویډیو کې ډېر درته تشریح کړی دی. تاسو هیڅ تشویش مه کوئ لیکن که تاسو ویډیو تر اخره وګورئ. 1.8 1.8 نمبرز شمیر. دا انشاءالله مونږ په ویډیو کې ډېر درته تشریح کړی دی. تاسو ویډیو تر اخره وګورئ. انشاءالله تاسو به په دې باندې ډېر په وضاحت سره پوه شئ. دا زمونږ نن دریم درس دی. اوس ورځو دوستانو د دې وضاحت یا تشریح ته. vocabulary لغتونه نمبرز شمیر یا شمیرې حساب look وګورئ what are the numbers وګورئ چې شمیرې څه دي. پیج صفحې نمبر 114 vocabulary بانک د لغتونو و اړخ ته نمبرز شمیره days of the week د لغتونو بانک شمیره او ورځې د اونۍ. بیا وایي count around the class from 0 to 10 then 10 to 0. د ټولګي شاوخوا یا یو ملګری لري دوست لري هر څوک چې لري ستا حصهدار پارټنر وي. د ټولګي شاوخوا له 0 څخه تر 10 پورې بیا له 10 څخه تر 0 پورې تاسو شمیرنه وکړئ حساب وکړئ. نو په دې رقم سره به انشاءالله ستاسو د انګلیسي حساب د هغو کسانو لپاره چې هغه په انګلیسي کې ډېر نه وي او داسې ده دوستانو انشاءالله دا حساب د هر چا زده وي خو لیکن کې د دې کتاب یوه برخه ده. موږ مخته نور هم پسې ځو خو د دې چې کومه برخه ده هغه نن وکابلري د لغتونه دي. بیا وایي دوستانو listen and say the next number 1.9. دا موږ مخته په ویډیو کې درته پلی کوو درته اوروئ تاسو غوږ ورته ونیسئ یعنې غوږ ورته ونیسئ او راتلونکي شمیرې ووایاست. چې کومه را روانه شمیره ده هغه تاسو له ځانه ووایاست. انشاءالله هغه هم موږ درته پلی کوو خو موږ اوس 1.8 پلی کوو ځکه چې موږ په دې باندې پوه شو چې دا شمیره موږ زده کړو. بیا بعد کې د ویډیو په آخر کې دوستانو 1.9 تاسو غوږ ورته ونیسئ او را روانه شمیره ووایاست لکه 1 2 3 1 2 3 په دې رقم سره. نو اوس دوستانو موږ ځو 1.8 114 صفحې ته تاسو غوږ ورته ونیسئ دوستانو. 1.8 1.8 1.8 0 0 یعنی صفر 0 صفر 1 1 یعنی یو 1
2, دوه two دوه 3, three درې three درې 4, four څلور four څلور 5, five پنځه five پنځه 6, six شپږ six شپږ 7, seven اووه seven اووه 8, eight اته eight اته 9, nine نهه nine نهه 10. ten less دا اوس دوستانو تاسو غوږ ورته ونیسئ 1.9 راتلونکې شمېره بیا تاسو ووایاست چې هره شمېرې دوی وویلې راتلونکې شمېرې بیا تاسو ووایاست نو په دې رقم سره دوستانو تاسو ورته غوږ سئ 1.9 یو اشاریه نهه 1.9 1 2 1 2 راتلونکې شمېره تاسو ووایاست له 2 بعده به کومه شمېره 3 7, 8, 9, 6 5 4 6, 7, 8, 3 2 1 9, 8, 7, 4 3 2 8, 9, 10, 3 4 5 2, 1, 0,